اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو مینوالو، هیله من یم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله یې. زما د یوټیوب چینل له د اقبال حسین افکار په نوم لومبه خو تاسو ټولو ته خواست کوم، تاسو تل ما سره مینه کړې ده، ماله مو احترام را کړی او زما قدر عزت مو کړی دی. نو دا تاسو ته یو خواست کوم چې د ما دغه چینل چې دی نو دا تاسو سبسکرایب کې په خوښه کې یوټیوب باندې. نن په سوشل میډیا یو ویډیو وایرل شوی وه چې هغې کې زمونږ د یو ځوان ډېر پې مخی ډېر ښکلی ځوان او ډېرې د معززې او ډېرې د محترمې کورنۍ چې دی نو هغه غړی دی، اعلی تعلیم یافته دی، سیول انجینیرینګ کې او بی اے وغیره نور هغه ډېر اعلی تعلیم حاصل کړی دی. خو زمونږ په ټولنه کې چې څنګه شیمیل چې ورته مونږ وایو انګریزي لفظ دی، او لکه دا د قدرت پیدا کړي مخلوق ته، څوک ځوان پیدا کی، څوک چې دی نو هغه ماشومه پیدا شي ګلالی، او څوک چې دی نو هغه نه ځواني او نه زنانۍ، هغه په منځو معنی کې یو جنس چې هغې ته په انګریزي کې شیمیل وایي. او مونږ هر یو هنرمند ته مونږ ډېر سپک کتلي دي، هغه کو د هر هنر سره وابستهی، نو دغه شانتې شیمیل ته هم مونږ ډېر سپک او ډېر زمونږ ټول په دې منطقه کې او بیا خصوصا په پښتنو کې، او مونږ خو هسې هم ځوانان او ځوانانو په نسبت هسې خو مونږ وایو خبرې کوو، خو مونږ د میرمنو هم هغه شانتې قدر عزت نه کوو، او بیا چې شیمیل شي نو هغې خو هم نو دغه ځوان چې دی نو هغه دونه ټارچر شو، دونه هغه په دغه شو، په تکلیف شو. هغه ویډیوګان به تاسو هم کتلي، نو هغې چې دی نو هغه راغی او د خواجه سراو په ټولګي ورګډ شو، او د هغه انټرویو نه چې ما کومې څه احساس کړو نو هغه لکه په دې خوشحاله نه دی، ځکه چې یو سړی دونه تعلیم وکړي چېرته. خو دا ده چې ما په دې اسلام آباد کې داسې ډاکټران لیدلي دي، زما کور والا نه بیمارو په کیپیټل ډیولپمنٹ هسپتال کې سی ډي هسپتال ورته وي، په هغې کې یو ډاکټر و، زما د کور والا علاج کول، او هغه بالکل 100% شیمیل و، خو هغه سرجن و، او هغه به خبرې د هغه دغه ټیک و دغه شانتې و، خو دا ده چې هغه د هغه تعلیم او هغه څیزونو چې دی نو هغه دغه ورک کړی و، او ډېر ښه ډاکټر و. نو دا ځوان چې دی د آی محمد، خپل نوم یې آی محمد، څومره ښکلی نوم یې دی، او د ښکلې د ډېر د پښتنو د یو ډېرې درنې علاقې صوابۍ سره د تعلق دی. او اوس چې کوم نوم وله دغې خواجه سراو په دغه کې ایښی دی نو هغه دی ډولفین آیان. نو د هغه انټرویو چې ما واورېده نو بس مات ګوډ الفاظ مې هسې نظم کړل، نو ما وی دا به زه تاسو سره شریک کړم، او خدای دې وکړي چې زمونږ دا ویډیو څوک زمونږ د حکومت چارواکي دا واوري، او دغه ځوان چې دی نو ده لره د دغه تعلیم مطابق چېرته نوکري ورکړي، او د هغه ښه ژوند چې دی نو هغه شروع شي. دا نظم دی د ښاغلي آیان په نوم. ستا کیسه د ژوندانه ګله ډېره د ترخه، ته پیکر د درد و غم یې مینه په صنم، ستا جذبات او احساسات، ارمانونه، خواهشات ډېر سپېڅلي او ښاغلي، ستا ژوندون خو آینه دی د ځنګل د دې ټولنې، ډېر زهیر په رویه شوم د ټولنې زه اشنا،
ته آیان ښکلی ځوان یې او د انسان ته قدردان یې ستا جمال د رب جمال ستا کمال د رب جلال هغه واړه نظرونه چې کاږه تا ته درګوري هغه سپک د سپکو سپک دي چې په سپکه دې یادوي څوک ته خپوی په تقدس یې فرشته د خور او ورور هم د مور او هم د پلار ته خپوی په تقدس یې فرشته د خور او ورور هم د مور او هم د پلار د ټولنې د خپل یار خو زړه ستا دی ناکلار د خپل کور او د کوډلې او د مینې د نظر زمون زړه کې په سینه کې نه الوت مو په نظر کې او نه مو عقل شته په سر کې د درد شلیکه په پرهر کې مونږ نه یو انسانان د انسان څنګه قدردان یو حیوان او بل شرمخان. نو دا نظم و مات ګډو او بې ترتیبه لفظونو ما وی چې دا به تاسو سره شریک کم او امید لرم چې زما دا خبرې او دا نظم به څه فایده ورسوي او پکار داري چې مونږه د داسې خلکو سره مینه وکړو د هغې سپکاوی ونه کړو دا خو څوک به چې رینو تور وي څوک به سپین وي څوک به د ښځو غوندې خبرې کوي څوک د هغه عادتونه به د زنانو غوندې وي څوک به زنانې څوک به نارینه نو مطلب دا دی چې د دې دا خو د قدرت پیداوخت دی د قدرت ته پیداوخت چې رینو انسانان دي اشرف المخلوقات دي بل رب چې رینو هغه زمونږ رب العالمین دی د ټولو عالمونو عالم جن دی عالم انس دی او عالم فرښتې دي بیا دا ورپسې نور مخلوقات چې څونه دي نو دا د دې خالق چې رینو هغه رب ذوالجلال دی نو مطلب دا یې که مونږ چاته سپک ګورو د هغه مخلوقاتو سره زیاتې کوو نو په دې باندې الله تعالی خفه کیږي او خدای شته که زمونږه دغه شان توهین امیز رویه دا الله تعالی نه خوښوي قرآن پاک کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې نورو د بزرګانو اقوال چې دي هغې کې مونږ ته دا راځي په حیث د مسلمان اسم د انسانیت چې نو ټولو نه لوی شی انسانیت دی او بیا د پښتون معاشره رحمان د حمزه بابا ډېر دوه شعرونه دي زه اکثر وایم او وایي ته که ښه پښتون شوې نو انسان به شې ګوره ترتیب ته وګوره ته که ښه پښتون شوې نو انسان به شې بیا که ښه انسان شوې نو مسلمان به شې او ته په آینه زړونو کې څه ګورې ځان ته که دې پام شو نو حیران به شې ډېره مننه السلام علیکم